السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. ګران کتونکو، زه به نن تاسو ته یو نااشنا او د خوند نه ډکه او د نصیحت نه ډکه او زموږ او تاسو په سوچ او فکر کې اچولو دپاره یو بهترینه واقعه چې امام غزالي صاحب په خپل کتاب مکاشفة القلوب کې رانقل کړې ده هغه بیان کړم. ګران کتونکو، فقیه ابو لیث سمرقندي رحمت الله تعالی علیه مبارک نقل کوي چې امام غزالي صاحب دغه واقعه په خپل کتاب مکاشفة القلوب کې رانقل کړې ده چې ورځې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک د حضور مبارک علیه الصلاة والسلام مبارک په دربار کې حاضر شو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک په دغه سترګو کې اوښکې را روانې دي، هغه جاړي. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته پوښتنه وکړه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارکه ولې جاړي؟ ستا ژړا دپاره سبب څه شی دی؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مبارک ورته عرض وکړو چې یا نبي الله، ما بهر یو ځوان وکتلو چې هغه ځوان داسې جاړي چې د هغې د وجې نه زما دغه زړه چې د هغه په ژړا شو، زما د سترګو نه اوښکې را روانې شولې. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک دغه ځوان پسې یو صحابي ولېږلو، هغه ځوان یې حاضر کړو. هغه ځوان ته وایي نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې ای ځوانه، ستا ژړا دپاره سبب او وجه څه شی دی؟ ته ولې جاړې؟ کوم یو شی تا جړوي؟ دغه ځوان ورته عرض کوي چې یا نبي الله، ما یو لویه ګناه کړې ده او هغې ګناه دپاره بخشش او بخښنه نشته دی، هغه ګناه ډېره غټه ده. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ورته وفرمیل چې ای ځوانه، آیا دغه ځمکه او اسمانونه غټ دي او که ستا ګناه غټه ده؟ هغه ځوان ورته وایي چې زما ګناه د ځمکې او اسمانونه هم غټه ده. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې د اله العالمین کرسی او لوح او عرش غټ دی او که ستا ګناه غټه ده. دغه صحابي دغه ځوان ورته عرض کوي چې یا نبي الله، زما دغه ګناه غټه ده دینم. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې ای ځوانه، آیا د اله العالمین هغه ربوبیت، د هغه خالقیت، د هغه مغفرت، د هغه رحیمیت هغه زیات دی او که ستا ګناه زیاته ده؟ نو دغه ځوان ورته عرض کوي چې یا نبي الله، د الله جل شانه مغفرت، د هغه بخښنه، د هغه قدرت، د هغه ربوبیت دا زما د ګناه نه ډېر غټ دی. حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ته فرمایي چې ځوانه، اوس وایه چې تا کومه ګناه کړې ده؟ دغه ځوان څه ناشنا څه لویه څه غټه ګناه کړې وه چې دغه ځوان ورته چې یا نبي الله، زه کفنچور یم. کله چې په یو ځای کې فوتګي وشي، مړی وشي، زه د هغه په جنازه کې حاضر وم. هغه چې کله دفن کوي په هغه ټیم کې حاضر وم، هغه ځای ځان ته په نښه کړم او کله چې دغه خلک لاړ شي، شپه شي، په دغه شپه کې زه راشم او د دغه میت نه دغه کفن نه واخلم، هغه خرڅ کړم. خو په ورځو کې یو ورځ وه چې د انصارو یو ځوانه پیغله جینۍ هغه وفات شوه او دغه جینۍ په جنازه کې د هغې په دفن کې زه حاضر وم. ما ځان ته ځای په نښه کړی و او چې کله شپه شوه دغه تمام خلک هغه خپلو کورونو ته تللي وو. زه به دغه شپه کې راغلم، ما دغه قبر چې راوکنستلو، ما را کلاو کړلو او دغه ځوانه جینۍ د هغې نه تمام کفن چې هغه ما راټول کړو زر روان شو. په دغه وخت کې شیطان زما زړه ته چې وسوسه واچوله او زه راواپس شم، ما دغې ځوانې جینۍ سره بدفعلي وکړه، ګناه مې ورسره وکړه. کله چې زه واپس روان شوم، یو څو قدمونه مې واغستل. په دغه دوران کې دغه ځوانه جینۍ ودرېدله او ګویا شوه او راته وایي چې بدبخته، ته کوم یو بدبخت انسان یې چې په دغه سړو مقبره کې دې زه برهنه او لوسه پرېښودلمه او بیا د الله جل شانو په حضور کې تا زه پلیته پرېښوم. د دې حساب و کتاب به په ورځ د محشر باندې اله العالمین تا سره کوي او ته ما د دې بدله راکوي. دغه ځوان وایي چې ما کله دغه اواز واورېدلو، په ما باندې غونی به بر شو، په ما باندې خوف الهي راغی، په ما باندې یره راغله او د هغه وخت نه زه په ژړا یم تر اوسه پورې. چې کله دغه داستان حضور مبارک علیه الصلاة والسلام مبارک ته بیان کړو، حضور نبی کریم علیه الصلاة والسلام مبارک ورته فرمایي چې د دغه ځای نه پورته شه، هسې نه چې ستا د وجې نه په دغه ځای کې عذاب نازل شي. څه ناشنا حالات وو، څه سخت حالات وو، څومره لویه ګناه یې کړې ده، خو د اله العالمین په در کې دغه ګناه دومره لویه نه لکه څرنګه د اله العالمین مغفرت لوی دی. دغه داستان ته تاسو ګورئ،
دغه ځوان په دغه وخت کې په ژړا باندې پورته شلو. الله جل شانه ته لاسونه اوچتوي، مغفرت دعاګانې کوي، حتی کې چې امام غزالی سے په خپل کتاب کې لیکي چې دغه ځوان 40 ورځې د الله جل شانه په حضور کې ژړاګانې وکړلې، د مغفرت طلب یې وکړلو. 40 ورځې وروستو دغه ځوان سر راوچت کړلو، اسمان طرف ته ګوري چې یا الله، یا مالا دغه تمام دنیا عذابونه راولي او یا مالا چې مغفرت نصیب کی حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک او هغه صحابه ته پیغام ولګي. په دغه وخت کې الله جل شانه بر د اسمان نه حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام مبارک راولي غلو، په حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې وحی نازل شو. السلام علیک یا نبی الله، اے د الله نبی، الله جل شانه له طرفه بتا باندې سلام دی. پس د سلام نه الله جل شانه فرمایي چې دغه مخلوق ستاسو پیدا کړي او کوم پیدا کړي. حضور نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورته او فرمایل چې دغه مخلوق او زه الله جل شانه پیدا کړی. نو په دغه وخت کې حضرت جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې یا نبی الله ته دغه خپل امتی دغه ځوان ته وایا چې الله جل شانه تا ته دغه ګناه مغفرت وکړلو، تا ته چې دغه ګناه معاف کړله. څومره د خوش قسمتۍ خبره ده. خو دغه ګناه دپاره دغه انسان چې کومه ګناه شوې وه د مغفرت دپاره دغه انسان چې د 40 ورځې ژړاګانې کړې وي، زمونږ او ستاسو په شان د توبه نه چې زه ورته په دغه ساعت کې توبه وباسو او ګنټه چې تېره شي بیا واپس یې همغه کار کوو. نه داسې نه. موږ تاسو له پکار دی چې کله د یو کار نه د یو ګناه نه توبه وباسو چې په هغه توبه باندې موږ تاسو قایم ولاړو، نو الله جل شانه موږ تاسو دغه ګناهونه مغفرت نصیب کړي. الله جل شانه په دغه واز باندې اول مال بیا تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.